سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. نو دغه ویډیو خصوصا هغه چا دپاره ده کوم څوک چې په جرمني کې اوسیږي او یا هغه څوک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي، هغوی کوم څوک د خپل فامیل څخه په جرمني هیواد کې هغوی ولري. زه پوهېږم چې ډېر افغانان اوس مهال خصوصا په جرمني هیواد کې ډېر افغانان اوسیږي. نو د هغوی فیملي چې دی دننه په افغانستان کې مختلف ډول هغوی مشکلاتو سره مواجه اوسیږي. نو تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې نن سبا څه ډول حالات دي، یعنی مشکلات ډیر زیات دي. هر یو فامیل چې دی مختلف ډول مشکلاتو سره لاس و ګریوان ده، هغه که اقتصادي مشکلات وي، هغه که نور مشکلات وي. نو که چیرته تاسې د فامیل څخه کم غړي په جرمني هیواد کې اوسیږي، نو تاسو ته زه یو ښه خبر لرم. نو ښه خبر دا ده چې اوس هغوی کولی شي چې بغیر له دې څخه چې خپل درجه یک فامیل هغوی سپانسر کړي او وغواړي جرمني ته، اوس هغوی کولی شي چې مکمل فامیل، نو هغوی په دې مکمل فامیل کې فرض مثال د دې هغه ورونه او خویندې هم پکې شامل دي، د چا چې عمرونه یې د 18 کالو څخه ډیر وي، یعنی عمر پکې هیڅ مطرح نه ده. اوس هغوی کولی شي چې څوک چې په جرمني کې اوسیږي مکمل فامیل هغوی وغواړي، څومره چې خویندې ولري، څومره چې ورونه ولري. نو په درجه یک فامیل کې خو یوازې د هغې فرض مثال مور او پلار او خپله ښځه او ماشومان پکې شاملیږي. مکمل فامیل اوس کولی شي چې وغواړي. دا چې څوک کولی شي چې دغه فامیل جرمني ته دعوت کړي، یعنی هغه کس چې په جرمني کې اوسیږي، نو هغه باید کم شرایط هلته ولري او څه ډول دغه پروسه مکمل پروسس کیږي. نو څه باید وکړي چې دغه مکمل فامیل ته هغه کار جوړ کړي. نو ویډیو مکمل تعقیب کوي، مکمل معلومات به زه تاسو سره زه شریک کړم چې تر څو یو فامیل ته یو کمک وشي. همیشه چې زه تاسو سره زه معلومات شریکوم، هغه که هر ډول معلومات وي، زما یوازینی هدف دا وي چې خپل افغانانو ته یو څه زه فایده ورته ورسوم، او زموږ افغانان چې هغه مشکلاتو کې هلته کوم څوک چې هر ډول مشکل سره مواجه وي، هغه مشکلاتو څخه ووځي. کوم څوک چې په جرمني کې اوسیږي او غواړي چې خپل مکمل فامیل جرمني ته وغواړي، هغه باید هلته ریزیډنس پرمیټ باید ولري، فاینانشلی سټیبلیټي باید ولري. فاینانشلی سټیبلیټي نه مطلب دا ده چې هغه باید هلته د مالی په لحاظ یعنی مستقله وي، یعنی دا نه وي چې هغه خپله د دولت څخه فرض مثال کومک غواړي، هغه بیا دې ته هغه وړاندیز کوي چې خپل مکمل فامیل د افغانستان څخه جرمني ته وغواړي. نه، ځکه چې ته چې د افغانستان څخه خپل فامیل جرمني ته غوښتل غواړي، سپانسر کول غواړي، دنه مطلب دا دی چې ته باید هر ډول باندې مستقله واوسیږي، د هغې مکمل هغه اکوموډیشن هر څه حساب کتاب باید ته وکولی شي. نو ریزیډنس پرمیټ باید ولري، نو دغه باید ولري، د فاینانشل سټیبلیټي باید ته ولري، اکوموډیشن باید هغو ته وکولی شي. یعنی اکوموډیشن نه مطلب دا دی چې ته باید دلته حد اقل یو کور ته ولري، په کور کې باید دومره ته سپیس ولري چې دغه فامیل چې ته د افغانستان څخه ته راوستل غواړي، هغو ته باید ته ځای ولري. دولت لومړی هر څه ځان میک شور کوي چې دغه کوم 15 شرایط چې دي، دا کس چې کوم په جرمني کې اوسیږي دغه 15 شرایطو سره برابر اوسیږي، هغه بیا کولی شي چې په 15 شرایطو کې 3 دانې ما ذکر کړ چې ریزیډنس پرمیټ و، فاینانشلی سټیبلیټي و، اکوموډیشن و، او همدارنګه د یو هیلث انشورنس باید ورته واخلي. هیلث انشورنس دا ورپسې انویټیشن لیټر ده. نو انویټیشن لیټر یعنی همدغه کس چې په دغه کې په دغه هیواد کې اوسیږي، د انویټیشن لیټر د خپل ځان د طرفه یو انویټیشن لیټر جوړوي. نو لومړی به دغه 15 شرایطو سره دغه کس برابر اوسیږي، بیا هغې نه وروسته دی بیا کولی شي چې مکمل فامیل دی وغواړي. او بل دویمې خبرې ته دې ته راځم چې نو په لومړی قدم کې کوم چې د دې درجه یک فامیل ده، هغې ته خو دومره خاص مشکلات او خاص ډېر ډاکومنټ ته پکې ضرورت هم نشته چې دومره ډېر ډاکومنټ وغواړي. یوازې همدغه اکوموډیشن او فاینانشلی سټیبلیټي او د ریزیډنس پرمیټ او دغه شیان هم ولري. نو دی چې غواړي چې په افغانستان کې خپل خویندې او خپل ورونه هم یعنی د خپل درجه یک فامیل سره سره د هغو ته هم د کار جوړ کړي، نو هغې ته بیا نور اډیشنل ډاکومنټ هم پکار دي. هغه اډیشنل ډاکومنټس کې هغه دي چې نو دا باید دا ورته ثبوت کړي چې دوی چې په افغانستان کې اوسیږي، په افغانستان کې دوی مشکلاتو سره مواجه دي. فرض مثال د دوی ژوند هلته په افغانستان کې خطر لاندې مواجه ده. نو دغه اسنادونه باید دی ورته وړاندې کړي، او که چېرته فرض مثال همدغسې نوم یې ورته واچوي،
نو چې فرض مثال دی ورته کوم ثبوت او اسنادونه ورته وړاندې نه کړي چې دا په افغانستان کې د دوی ژوند هم په خطر کې ده، نو طبعا بیا کیدای شي چې دا بیا ریجیکټ کړي، یوازې د دې چې کوم درجه یک فامیل ده چې دا یوازې هغې پورې خپل د دې سپاوس په دې کې راځي، د دې ماشومان راځي، نو هغوی بیا قبول کړي، مور او پلار هم قبول کړي، خو بیا ورونه او خویندې بیا په دغه صورت کې بیا نه قبلوي، بیا ریجیکټ کوي. نو دغه ډېر مهم پوینټ ده چې کوم چې هغوی خپل ویب سایټ کې هم ذکر کړی ده چې یوازې هغه کسان چې هغوی په ژوند په خطر کې اوسیږي دننه په افغانستان کې، نو دی بیا کولی شي چې خپل درجه یک فامیل سره هغوی هم یوځای کړي، هغوی ته مکمل هغه ډاکومنټ هر څه د هغه باید برابر کړي چې هغوی دا ورته ثبوت شي چې ثابته شي ورته چې د هغوی ژوند په افغانستان کې خطر لاندې مواجه ده. دا بیا مکمل دا چې کوم 15 شرایط لومړی ما تاسو ته وړاندې کړه، دا مکمل ډاکومنټ هر څه به دی جوړوي، منظم کوي، بیا هغې نه وروسته دا مکمل ډاکومنټ به افغانستان ته لیږي. نو چې افغانستان ته چې کوم ډاکومنټ په کار و دا به اخلي، دوی بیا سفارت ته وړي. نو په دې کې وبخښئ چې مخکې زما د یاده ووته، مهم د هغې څخه ډاکومنټونو څخه یو ریکوایرمنټ چې کوم یو ده هغه د جرمني هیواد ژبه هم ده چې حد اقل باید تاسې A1 لیول باید تاسې ولرئ په ژبه کې، نو دغه ژبه باید تاسې زده کړئ، دا ضرور ده. که چېرته چاته فرض مثال ژبه زده نه وي، حد اقل لیول A1 لیوله پورې، نو هغوی ته بیا مشکله ده، ځکه چې دوی خپل په ویب سایټ کې دا هم ذکر کړی ده چې دومره ژبه باید تاسې زده ولرئ. نو ژبه ده او همدارنګه انویټیشن لیټر ده، کوم چې دننه فامیل په افغانستان کې ده د هغوی دپاره بیا دا ډېر زیات مهمه ده. انویټیشن لیټر کوم چې دغه نور شرایط ما ذکر کړ، دغه 15 شرایطو کو 4 خو یوازې هغه کس پورې تړاو لري کوم چې الریډي په جرمني کې ده، چې هغې ریزیډنس پرمیټ ده او اکوموډیشن ده، فاینانشلی سټیبلیټي ده، او دغه 3 شرایط د هغې دپاره پکار دي. بیا چې کوم تاسو دپاره پکار دي، کوم چې دننه په افغانستان کې اوسیږئ، تاسو ته هیلث انشورنس پکار ده، انویټیشن لیټر پکار ده، او همدارنګه د جرمني ژبې حد اقل د A1 لیوله پورې. نو دغه 3 شیان، او همدارنګه کوم څوک چې فرض مثال خویندې او ورونه هم غواړي چې دعوت کړي، د هغوی دغه اسناد باید ځان ته دوی ولري چې دا ثابت کړي چې د دوی ژوند په خطر کې ده یا د دوی ژوند خطر لاندې واقع ده. نو دغه 4 ډول ډاکومنټ چې دی دا تاسو دپاره پکار دي چې دا به تاسې آماده کوئ. بیا هغې نه وروسته چې کله اسنادونه مو آماده کړه، بیا به تاسې نږدې سفارت ته به تاسې ځئ، کوم چې د جرمني سفارت یا په اسلام آباد کې اوسیږي یا په ایران کې اوسیږي، چې کوم یو تاسو نږدې وي، نو بیا به تاسې هلته ورځئ، دغه اسنادونه به هلته تاسې ورته شو کوئ، هغوی به ګوري. نو چې هر څه یې وکته، بیا هغې نه وروسته به تاسو ته به انټرویو به سکیجول کوي، نو تاسې به انټرویو ورکوئ. چې کله انټرویو م ورکړله، بیا هغې نه وروسته بیا تاسې کولی شئ چې ډېر په اسانه ډول نو تاسې جرمني هیواد ته تاسې لاړ شئ. دا یو مهم او یو ډېر ښه اپورچونیټي ده تاسو لپاره، خصوصا که چېرته تاسې کوم څوک په جرمني کې لرئ، نو په دغه ډول ډېر په اسانه طریقه باندې تاسې کولی شئ چې جرمني هیواد ته تاسې لاړ شئ. نو دغسې هر ډول اپورچونیټیانې وي، باید تاسې ځان باید تاسې خبر کړئ، ځکه چې ډېر ځوانان دي په اروپا کې تاسې ګورئ چې هغوی ایله په چټیاتو په عباسیاتو سره ایله هغوی مصروفه وي. نو اکثر دغسې قانوني مسایلو ته د چا اصلا فکر نه وي، چې هغوی ذهن کې همدغه یو خبره وي چې والا زه کولی شم چې خپل درجه یک فامیل زه وغواړم، نور بل چاته په کار نه جوړېږي. خو دغسې پوینټونه هلته موجود اوسېږي، خو یو لړ هغه اضافي اسنادونه هغوی غواړي. نو دغه اسنادونه تاسې کولی شئ چې په افغانستان کې تاسې ترلاسه کړئ، جوړ یې کړئ، او په دغه ډول تاسې ورشئ، خپل مکمل فامیل ژوند هم جوړ شي، هلته هم تحصیل ته تاسې ادامه ورکوئ، تر څو ځکه چې په افغانستان کې نن سبا تحصیلي مشکلات ډېر زیات دي هر ډول. نو دغسې اپورچونیټیانو څخه استفاده وکړئ، خپل ژوند تاسې جوړ کړئ.